سو جمعونا د حج متعلق میں خبر شروع کړې و. خدا یو خبره مې ذهن تراله و دا میاشت اصل کې د داخلو ده. زما مقصد دا دی چې تاسو د چا وس کېږي او حج په فرض دي چې هغه داخلي وکړي او حج ته لاړ شي. حج یوازې دا نه دی چې سړی لاړ شي او خپل قرض ادا کړي او چې کم په فرض دی هغه پوره کړي. یو خدا دی. دین علاوه چې سړی بیت الله ته لاړ شي نو ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه دي پکې. د دعا د قبلېدو ځایم دی ګوره. بعضې ځایونه د دعا د قبلېدو وي او بعضې وختونه د دعا د قبلېدو وي. لکه د لیلة القدر شپه کې خاص وخت د دعا د قبلېدو دی. ځکه خو حضرت عائشه صدیقه د حضور پاک نه تپوس کوي وی دا الله رسوله که دا شپه مې لاندې کړه نو زه به پکې څه ویم. ګوره پته ولګېده چې دعا پکې قبلېږي. وی داسې وایه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. خدای ته مهربانه بادشاه خلقو ته عفو کې نو ما معاف. بعضې ځایونه د دعا د قبلېدو وي لکه د عرفات میدان، د مزدلفې شپه او یا د مزدلفې چې سار سړی منځو کې د هغې نه پس وقوف د مزدلفې چې کوي 13 جمعه مې درته ویلي دا د دعا د قبلېدو ټیم دی او ځای دی. یا عرفات کې چې بنده الله ته وجاړي نو الله دعا قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو دعاګانې په عرفات کې قبول شي. یوه دعا کړې وه خو هغه لا موقوفه وه. دا نه وایو چې قبوله نه شوه خو لا موقوفه وه. چې مزدلفې ته راغی مشعر حرام دا یو خاص ځای دی په مزدلفه کې او د دعا د قبلېدو د دې نه قیمتي ځای بل نشته. حتی زموږ علماو لیکلي دي چې د بیت الله په میانځ کې هم داسې دعا نه قبلېږي لکه دغلته چې قبلېږي. هغه ځای چې نن سبا کم جومات دی د مزدلفې یو جومات دی. دغه جومات نه د محراب طرف ته ګس طرف ته روډ دی او د روډ نه پورې غاړه یو راکوټې غوندې غر دی، راکوټې غونډی ده، جبل قزح ورته وایي. اوس ورته څوک نشي تللی. اوس ته هغوی کنډه تار تاو کړی دی او د هغې چې کوم مخصوصه جانې میلمانه بس صرف اقه پکې راځي، نور څوک نه پرېږدي. پخوا به مونږ تلو. خیر دغه ټوله ایریا حضور پاک دا چې کوم د مزدلفې جومات دی دلته شپه کړې وه او د جومات نه دغې غونډۍ ته ووته او وخته نو هلته بیا دعا کړې. نو دا ټوله علاقه دا تقریبا مشعر حرام په ټوله مزدلفه ده خو دغه خاص ځای دا لږ ځای دی کې خدای پاک دعا قبلوي. نو حضور پاک چې دلته هغه دعا وغوښته چې کومه په عرفات کې نه وه قبوله شوې، موقوفه وه، نو وی خندل. نو صحابه ورته وی د الله رسوله د خندا ټیم خو نه دی. وی هغه دعا مې خدای دلته قبوله کړله. نو شیطان مې ولید چې په سر یې خاورې اړولې او چغې والې چې غرق شم، تباه شم، برباد شم. دا د دعا د قبلېدو ځایونه دي. نو عرفات شو، مزدلفه شو، منا شوه. په دې لاره چې یو ذکر کې دعا قبلېږي، تکبیرات تشریق وی الله دې دعا قبلوي. او چې کوم وخت کې په دویمه د اختر او په درېیمه باندې جمرات ولي چې مونږ خلک ورته شیطانان وایو، نو د هغې نه پسم دعا خدای قبلوي. د ړومبي شیطان نه وروسته ړومبی جمره چې ورته وایي او د دویم شیطان دویمې جمرې نه پس دام د دعا د قبلېدو ټیم دی. حضور پاک به لږ یو فوټې اخوا شو چې د بیړې نه اخوا شي او خلکو ته تکلیف نه ځکه خلک شیطان ولي نو لږ به ګس طرف ته شو، بیت الله ته به یې مخ کړې او دعا به یې ولوستله. دا دعا دلته قبلېږي. دا د دعا د قبلېدو ځای نه دی. نو یو دا ده چې کوم جمره عقبه ورته وي غټ شیطان چې پښتانه ورته وایي د دې نه پس به دعا نه کوې. حضور پاک نه ده کړې ته به یې نه کوې.
او دا نور چې کم دو دي دا چې خلق و ترکوټ شیطان او درمیانه وي دا غي نه چې لګ اولی او یو سو قدمه مخ شنو ګس طرف ته بشه او قبله ته مخ کې دعا قبليږي خو مسله دا ده چې موږ د دعا په چل نه کوي موږ له دعا راځي نه موږ چې خلوازه کوم وای خدای ډېر مال مدا زموږ دعا خدای ډېر دولت خدای چې سار را پاسم خزوي چې سار را پاسم چې بس دا خاون مې د سرو زرو مولی وی مولی او چې یو شی ته اندام تیرا شو کومه دا امینم دغه څه خزه دوا کوي محمد امین شاه دیم وای د خدم وای چې دا امین سار را پاسم او د سرو زرو مولی ته جوړ شوی او کله ته وکرا پرې کوم او کله پوزاو دا په بازار خرصوم مون خلق دغه دعاګانې کوي سړی دغه دعاګانې کوي نو ما خو تیره جمعه وی دنیا غواړه منه نه ده بالکل غواړه ربنا اتنا فی الدنیا حسنه د دنیا کله ژوند الله نه غواړه حسنه نیکه ته مو یو کله ژوند ته مو خشته زندگی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا اخلي او یو کله خزته مراده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وی په دنیا کې مخشته خزانه کې او فی الاخرته حسنه او په آخرت کې مخشته خزانه کې وقنا عذاب النار او د دوزخ د عذاب نه دور نه مې بچ کې نو دنیا مواړه خو سره لوی خبره خیرت دې زمارونو ارسمره دنیا چې دا پاتې ده ارسمره د دنیا مال چې پاتې ده ارسمره زمکه او جیدات او کارخانه قسم په الله پاتې نو غواړه جون دې وسره بغیر د ګاډي موټر نه او د کور نه د پوخ نه ستا جون نه تیریږي چې پیسې د سره نو حج به کې عمره به کې غریب سره امداد به کې جمعات مدرسې سره به مدد وکې کونډې رنډې سره به مدد وکې من نه دي زما په خبره ځان کوي کې خو چې دا د لږ وخت جون لسغواړي نو چې هغه ټوله زندگی دی وسره د چې قبر او خیرت دی نو کم وخت غیله ولې نه غواړي ام خشته کنه التبسکه دلته خو کلوګه در باندې را لزمړ بشه خبر اخلاص خو التا د اخرت د لوګي نه د خدای ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی په دوزخ کې به خلق لوګا راشي په دوزخیانو وی قسم دې حضور پاک فرمای لام د قسم ذکر کړي دلته وی قسم دې چې دا لوګا به دومره سختي چې د دوزخ د نور او عذابونو سره به برابري او تند براشي په دې دوزخیانو شغه به وي هغه تند به دومره لوی عذاب کې د دوزخ د نور عذابونو نه بزیات مال تبسکه بیا عمر نشته چې تند نه خلاص او د لوګي نه خلاص شي رونو د دې پورې درته چې کلم د خدای نه سوال کوي یا یو بل مسلمان ته یا عالم ته یا نیک سړی ته چې مال دعا غواړي نو اول نمبر ته د آخرت غواړي بیا د دنیا او چې خدای ته خلوازه کې نړم به د الله د رضا سوال کوي الله راضي شي چې الله خوشاله شي چې زما رضا غواړي نو دنیا بدر کې کنه یا الله راضي شي یا خدای قبر لو او یا پریشانی دا او تیاری دی وزابونه دی دا غیله مې وساته او یا خدای د آخرت بیا د قیامت د میدان لوی عذابونه دی غیله مې وساته او د دوزخ نه او په پولیس ورات د تلو اسانتیا راته پیدا او دوزخ نه مې بچ دا سوال وکړه دا یو دویم دا چې سوال کې قبله ته مخ کا اسیم کولی شي چې قبله ته دی مخنی او آداب ادا دي چې قبله ته مخ کا او بیا سوال کې داو کا چې د خدای حمد وایا الحمدلله وایا او په حضور پاک درود شریف وایا او چې کله دې سوال وکړو دا غي نه پسم درود شریف وایا او جړاو کا خدای ته و جړا بلکې حدیث کې دا راځي چې جړا نه درځي فتباکو د قصد ځان جړغونه کا د جړغونی نقشه جوړه کا او دلنه خدای ته سوال وکړه حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي وی ګرمي او غرمه او سخت ګرمي وا او د ګرمه نه خوب نه راځي بجلی او پکی مکی خو هغه زمانه کې سیګان نو
سخته ګرمي ده بالکل خوب نه راته د ګرمۍ نه او د انور داسې ګرم و چې د دې ځمکې نه د ګرمۍ ده که ستاسو خیالي پخوا به مونږ داسې دی دغه ته ووتو د دیدارآباد نه پورې غاړه دغه علاقو ته نو دا به داسې وي چې د دې ځمکې نه به داسې د دې ګرمۍ لوخړې راختې حاجي صاحب ټیک ده که حاجي شغلې به راختې په خدای دا مونږ لیدلي دي اوس خو هغه شي ختم شو صاحب شاړې ځمکې به وې په دې کمرو کې به د دنیا سمسارې وې داسې هغه کولاډن تر شلتالانو باغ ته به دا خلک تلل دلته کورونه کم ځای نو داسې وه خلکو به وې پیریانو تنورونه اچولي دي دا به د مشران وي د دې ځمکې نه به هغه شی تاسو هغه ګرمي نه ده لیدلې د دې مشر زموږ نه مخکې چې کوم مشران لیدلي بل شان وه د دې انور نه به شغلې بالکل داسې تو به راوتې ده نه تاسو هغه ګرمي لیدل او نه هغه یخني لیدل مونږ چې به سکول ته تلو په دې لښتو د پاسه به واورې پرتې وي هغه څه ورته وایي کنګلې په تختو به م هغه والې او ماتولې چې ختم دی اوس خو معمولي ګرمي راشي پوکي وایي اوف اوف اوس وزیدو غلی کېنه چې آخرت کې د دوزخ په عذاب کې دله ور واچوي نو پته به راته بیا ولګي چې اوس ودی دی او که نه پوکي وی بهر کې زمارونو وایي چې دا ګرمي و دا دې ځمکې داسې ده تو راویشته او دا انور داسې و چې په اسمان کې خړه نه وه یو قسم تو خوب نه راته حضرت مالک ابن دینار وایي ډېره ګرمي مې شوه بار راووتم د کوره وی چې راووتمه کورم د لوی لارې په غاړو یو شل دی چې هغه توخېږي په دې ځمکه په لاسونو توخېږي رورو چې دې شل ته مې وکتل دا مخې د ګرمۍ نه تک سور دی سم خولې پې ماتې دي او داسې دی لکه هور کې چې سړی پروت دی وی ما ورته وی اله شابه شله را دننه شه یو ګیلاس اوبه در باندې وڅښم په منډه لاړم یو ګیلاس اوبه مې ونه زر راواخېستې او دې شله مې ورکړې ما وی شله دلته کښېنه څه کې چې توخېږي په دې ګرمۍ کې وی ما ته وی حج له روان یم اوهو د خدای بنده ته حج له ځې په دې حال کې په دې ګرمۍ کې د خدای بنده راځه دلته دې ښه مزېدار په اطمینان شه دلته کې او چې کله مازدیګر شي او دا نور یو پوټې ښکته شي او یخني راشي نو زه به دله د سورلی بندوبست وکړم نو په هغه سورلی باندې به کښېنې او حج ته به لاړ شي دا به ته کله رسې په دې توخېدو وی ما ته وی چې مالک ابن دیناره ما ته خو ډېر هوښیار ښکارېدی خو هوښیار نه کم انسان چې د خپل معشوق په طلب کې رواني نو هغه د انور او د سوري پروا نه ساتي کم انسان چې د خپل معشوق په طلب کې رواني یو گاڑی دی مثلا د مثال در کوم او هغې له ته روانې او د هغې خپل ټیم دی یا ایرپورټ باندې جز دی او د هغې خپل ټیم دی دا دله زه مثال در کوم او ته به یې ورېږه ګرمي ده او مازدیګر به لاړ شم چې سوري چې وردی جز به دنه تلي بیا به څه کې ورېږه تاو دی نو چې وردی نو بس به رانه تلي بیا به څه کې د ټیم گاډی دی مالک ابن دینار هوښیار نه زه د الله په طلب کې وځم الله ته چغې وام او د خدای کور لزم او د خپل معشوق په طلب کې زه روان یم او ته ما ته وې صبر وکړه صبر کوم ځای کې او ته ما ته وې زه دله د سورلی انتظام کومه په سورلی به لاړ شي د خدای بنده پرېږده چې په توخېدو خپل رب ته لاړ شم په عاجزۍ لاړ شم په خولو کې لاړ شم په ګرمۍ کې لاړ شم چې زما رب خوشحاله شي څومره چې وکړېږم دونه به مې الله خوشحاله شي او څومره چې په راحته کېمه دومره به نه خوشحالېږي یاره واقعي زمونږ دا طالبان هم وایي وایي چې څومره مشقت زیات کړي نو هغومره به اجر او ثواب به زیات دی څومره چې ځان وکړی نو هغومره ثواب به راته زیات میلاوي نو ته ما په سهولت پرېږده زم به که مړ شم مړ به شمه ځه او که ورسېدم بیت الله ته رب به مې ډېر خوشحاله شي چې په دومره تکلیف راله راغی او په ګرمۍ کې راغی او په تاو کې راغی او په توخېدو راله راغی او زه په لاره چې معشوق په یې څوک دي نو په لاره انتظارونه کوي وی سړی روان شو په هغه توخېدو
ما وی شاله بس ټیک ته اوس جواب دل نه در کوم ستا خپل سوچ او خپل فکر دی او خپل عاشقانه مزاج دی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه په بوادر نوادر کې داسې قسمه واقعات ہوتا داسې قسمه دي ته عاشقانه مزاج مالک ابن دینار وی خدای پاک په دغه کال مالم د حج توفیق راکړي لاړم حج وی مینا ته لاړم د مینا نه پس لاړم عرفات ته د عرفات نه پس رالم مزدلفه ته او د مزدلفه نه پس رالم جمرات المنا ته دا د حج سفر زمارونو په دې سوچ باندې وکړي په دې فکر وکړي چې ما ولې په خپل ګندلو جامو کې ته حج نشي کولی دا دوه صادره ده ولې د منتخب کړی دي چې کمیس پدې نه که مسافر که غریب او که مالدار او که بادشاہ او که گده نو کمیس پنی دی کمیس پدې بسادر تا پرتوک بوباس د پرتوک پدې بسادر تا بوټان بدی نی موزی بدی نی د بوټ پدې با هغه سپلو کېړې پخپو کې چې دا بر اوپراډو کې وګټره ښکای سر بره سر توري پټکه ګوره د پیغمبر مبارک طریقه وا بدی نی ټوپه د پمانځه کې به سره پټکه دا بدی نی مخ بدی کولوي او زنانا هغه به مخ کولو ساتي دا زنانا هنور وجود عورت ته اخو بخپیم پټای اخو بلاسونم پټکی لیکن زنانا به مخ کولو ساتي او ما در تویلو چې هغه ټوپه والا کارو کې نو مخ به کولوي ا ټوپه د پاسه کې روبن وي او پرده به امراش دا ولې د دې جامو انتخاب درته شوی خوشبو باندې استعمال الګا خو غنا ګونه دا نور زینو کې حضور پاک فرمایي جمعه ته خوشبو استعمال کا دلته باندې استعمال لام به بم ډیر په مبالغه نه چې دا نخيري بم نه بوزي خیرن خچن دا ولې آها دا د عشق سفر دی عاشق پدې نه دی هغه وی چې د خپل معشوقه را لاندې کړ پدې نه دی چې د خیرن مو خچن مو قدر صفه اپ خپل سر نه دی ببر سر سره الکه خلق وته لیونی وای کنه دا د لیون توپ سفر دا د لیون توپ سفر دی شکل د لیوانو جوړ کا دا د غربت سفر دی دا د قبر سفر دی قبر په چې پروت په دوه صادرو کې به پروت یو کمیس او دوه صادر دا د تخی خدای پاک سوچ داو کچ یا الله دغه جامه مې د غوري خيري زما جامه د قد د نور جامه د منه پاتې دا سوچ دا بیان دا سوچ راوړي چې پته راته ولګي چې حج قبليږي اوس کنه قبليږي دا سوچ بنا الله چې دا کوم جامه مې غوستره پروردگار دا د کفن جامې دي کمر شو منو بس نور ته مې جت نشم دې کې مې خخی او دغه جامې بدما په قبر کې او د قبر نه چې پاسم په دې دوه صادرونو کې پاسو او الله دا باقی جامع او ډول ډول د دنیا پاتې روم دغه مثال جامه ده ځان ته به خپل مرګ او قبر را مخ کې او دا به را مخ کې الله د انتخاب ولې چې نن دلته غریب او مالدار بادشاہ او غدا خان او غریب مولا او مقتدی ټول برابر ټول بم دغه دوه صادره شي قراقوري مراقوري دي نشتا پټکي مټکي دي مولا صاحب نشتا واسکټ او چوغي مغیر دلته نشتا او بوټان قیمتي دلته نشتا ارس ختم چې په یو تا ته د قیامت ورځ را مخ کې شي چې د قیامت په میدان به خان او غریب او بادشاہ او غدا دقه سي الله ته مخامخ نه ولا د قبر نه چې پاسي بربند به پاسي روستو به خدای جامع درکړي دا حج فلسفه دا د دمارو قبر رایات کا د قبر جامع رایات کا کفن بدت رایات شي کفن دې جوړې دي او د قیامت هغه مخامخ ورځ بدت رایات شي او خیرن خچن مې د قیامت پر رسول الله امبل نه شي نه به نګونه غشته شي نه ځان له وخته غشته شي د قیامت په میدان کې نه یم چې تا ډولې کې او نه د سټیک والا شتا چې د خزو ډولو کې ایسم نشته د قصبه میدان ځان ته د قیامت میدان منظر را مخ کې کا او دا ځان ته را مخ کې چې خدایا د دنیا دا ډول ډول کومه دنیا کې پاتره د قنوکونو سره د ببر سر سره د قیامت پر استاد او درېګم دا نقشه ته تخیل الله او دا د غربت نقشه را تخیل چې الله ز غریب زبې کسه او دا د خپل لخپې نقشه را تخی چې خدای زړه به وسیما او دا د ببر سر او د لیونتوب نقشه خی چې خدای زستا په طلب کې داسې منډې وام لکه عاشق او لیونی چې څنګه منډې وای دې فلسفه سره حج کا ته ګوره چې په حج کې د وزن پیدا کیږي بل پیدا کیږي
او بیا سدي بیت الله قیمتي دی الله وینا بیت الله نه د صفا مروه کې منډه وه غرونو په میاس او بیا د توي مینا ته لاړ او مزدلفه ته لاړ شپم ته رکا میدان کې او عرفات ته لاړ شه په دشتو دی ګرځي په بیانونو دی بیابانونو دی ګرځي چې لا نه عرفات ته حج رسره اړو عقل خدا و چې بیت الله لته چې د بیت الله نه تاویږي عقل خدا و چې دا ټول منځونه د په مسجد حرام کې کوم یو منځ یو پلک دی یو پلک دی یو منځل ته کوم نه دا یو لک والا منځ پرې دا مینا ته دا یو لک والا منځ پرې دا مزدلفه ته دا یو لک والا منځ پرې دا عرفات ته دا الته دی په یو لک نه دی خپل ته الته بیت الله نه بار دی خپل ته ولې په دشتو دی ګرځون عاشق چې معشوقې پسې منډي وای دته نه ګوري چې دا پیښور خار دی او کدا معشوقیل دی او کدا تورنګزی دی او کدا صحرا ده او کدا مقبره ده او کدا کم ځای دی منډي وای نقشره ده دا نه چې خدای پاک پسې تال ته منډي وي الحمدلله الله د خپل شلان لایقه مطابق چې قران شریف کې کم صفات سره ځان ذکر کوي نو هغه موږ منو الله هر ځای استاواز اوري الله هر ځای تا ته رسیدي شي الله هر ځای کې د خپل شان لایقه مناسب موجود دی دا خبرې نشته خو تا ته هغه د مجنونیت او د لیونتوب او د عشق هغه نقشې در باندې خدای جمع دی کوي دا بنیاد په داسې انداز حج کو په داسې انداز چې دا ببر سر دی او خیری د نزی او خوشبو دی نه او نوکان دې مغټ شوی وي او وخت دې مغټ شوی او برېت ته مغټي الله وای او ګور دې بندتا فزان نه دی دا فلسفه شو فرشتو ته دغه زما بندگان دې فرشتو تاسو خو دا م پیدا کوا وګوره فزان نه دی نن ماته چغې وای خپل ډول ندی نن ماته چغې وای د خپل نوکونو اغشتو ندی ماته چغې وای خپل ببر سر ندی ماته چغې وای خپل بوی ندی ماته چغې وای او چغې راته بیت الله په خوا کې وای او چغې راته د مینا په میدان کې وای او په عرفات کې مراته وای او د شپې راته په مزدلفه کې وای نو الله په دې فخر کوي وګوره دې خیرن خچن تا وګوره ځان نه لیونه جوړ کړي دي وګوره لکه لیونه غوندې منډي وای وګوره جاړي او چغي وای عرفات کې بجاړي خدای ته مزدلفه کې بجاړي خدای ته او چغي به وای دا موقده د مارونو ګوره خو زمون خلک دا نه کوي عرفات کې دوستانو یارانو پسې ګرځي مقصد پاتې دی بالکل تا پسې ګرځم د پسې او موبایل خو نن نخري جوړې کړې دي بار بار مې درته وي او یو پسې ټلیفون او کم ځای او دلته او الته جواګانې نشته جړه کم دا اوس هغه جړه ختمه شو لبیک چغه باندې او خلک نن شرمېږي تکبیرات تشریق باندې خو نن خلک شرمېږي اسوک نه وای هغه شی پاتې دي بس ناراغه دي چې 15 کسان یو ځای شي ګروپ پټو بس راځه مسجد نمری ته زو پټوانو باسو چې خلکو ته خو چې مونږ مسجد نمری ته تلیو راځه او دغه ته زو دا سو ته ویل کېږي جبل الرحمت ته او هغه تخیجو او ځان د ګروپ پټوانو باسو چې خلکو ته خایو چې مونږ خدل ته په جبل الرحمت ولاړ یو مونږ پټوان استری ظالم ریا دې وکړه ټول عبادت ته ډکتا وره ته تصویرونه لته ته ویډیوګانو جوړول لته دا قصد بلا سجد کې او دوا غواړم او بل مرګري ته ورا شماله تصویر وباسا مطلب دا دی چې خدای دا نه غواړم نه اسمه نقشه جوړه کړې نو دا به خدای خپکیږي او په دې به خوشالي او بعض قمقل په ټولو ورځ په سبیلونو پسې ګرځي سبیلونه پیژنې امینه سبیل پیژنې او خدای دې بوزا سبیل دې ته وای چې التکه د خلکو د عرب خیراتونه کوي دا سیدا غټه غټه کنټینر راغلی وي او دا ټول روډونو باندې ځای په دی ولاړ دا عرب دا د خیرات ورځ ده د مزدلفه پشپا په مینا کې سوچا کې د اوبو بوتل ویل ته ګرمي وي اوبو دا بوتل د خلکو ته وروري دنیا وتره غړني چا کې جوسونه شربتونه چا کې روجي چا کې چرګانی چا کې مالټي وي چا کې آیس کریم دام در باندې وي خو ارسو خپل وسکی غټ کنټینری اولی او زمونږ د خلک سری اقته تواناري او زولې وطني ولي د چا سر په جوسو باندې لړلې وي اخو ولي کنه چې د چا سر په ولګي یو غټ خانو نومې د تنال زمونږ د 400
اوس زه روان یم او ناګانه هغې ته ولاړ اوسه او زه خو د ځان ساتم نیم خدای په دې چته ونه لګې اوس چې ټش شو د هغه ځای نه لوښې راوویشت هغې کې څه پیتي وه او چرګ و هغې باندې سر ولګېد په دې غوږ او په دې سر باندې ټوله پیتي راغله ما وی ودرېږه پلانکي چې ورته وکتل رنګ مې نه ده به زه په تقریر کې ویم دلته حج راغلی که دلته پیتو پسې ګرځې حج راغلی او که دې پسې ګرځې نه یاره مولوي صاحب دا خو په لار روانو مې ما راته وکتل چې ورلې وی د خدای خاطر مې خدای خان خو به یادوم که نوم به دې نالم وی کلی یاد نه کې غرق به مې کې مې د کلی دې نه یاد خلک ټولو دې پسې ګرځي یو کس لاړ چترۍ ورکولې بار چترۍ درته ګوده حقیقت مې په جومات کې ناست چترۍ ورکوي خیراتي هغه لاړ وی څونه کسانې وې دونه ما نه اوسیر دي چې 10 وې که 12 وې که 20 وې کار څومره وې دومره پنډ چترۍ یې راوړې دې دپاره یې ورکړې چې په ملګرو وویشه چې راغې چترۍ سنبال کې مې دا څه کوې ما ته چا وی چې دا خو ول هغه سړي هلته ورکړې چې په ملګرو وویشه هلکه مې وویشه ناوي دا به د بچو نه څه ولاړو زه مې وکړه په عرفات کې غلا او که غلا چې حج دې قبول شي غلا وکړه چې حج دې قبول شي غلا له راغلې ظالمه دا خو هغه ته لدر کې چې په مرګرو باندې وېشه یاره ما وته ډېر نصیحت وکړو خو بابا سوال نه پیدا کی هغه وی ماموته بیا مې موته دومره الته معلم ډوډۍ درکړي په عرفات کې باقاعده ښه ډوډۍ ورکړي ښه زبردسته ډوډۍ ښه مزېداره روټۍ ورکوي او ښه د خپلې خیمې له دله جوسونه رالیږي د خپلې خیمې له درته اوبه رالیږي د خپلې خیمې له چای درته کولرې لګولي چې چای څکې ولې پیسې دې نه کټ کړي د خیراتي نه درکړي لیکن زمون خلک ارسناک دی د دنیا سامان به جمع کی نو بیا خو اکثر خلک پیاده راځي نو چې بیا را روان شي یو ته زما دا پڼ ځان سره یوسه بلبل ته وي زما دا پڼ ځان سره یوسه میدارې د 400 نه ځان سره خر راوستلی دی چې تا سره به پڼ ډوډۍ چې چا له پڼ یونسه خلکو نه دې راغونډې کړې د خدای ظالمه په دې به څه کوي دا خو په نیمه لار کې څښا کېږي ارسناکه روجم خلق ډبي ځان سره د خدای ظالم روج خو په نیمه شپه کې څخه کېږي مالټې او دا خلکو پندونه تړلي دا ځان سره وړم عجیبه ده دا زمون خلق ارس کوي هغه د خوارې خوي او وی اسوي وی د سلو کالو موړ بخوار نشي او د سلو کالو اوګي با ځانځي به داسې راکنه موړ بنشي دغه زمونږ عادت خدای ته وګوره پرېږې ده عمر راغونډه ودا سیزونه او چې راغونډ کې خپله فایده واله د خلکو راغونډ کې هغه خو دې له نه یې درکړې نو پڼ ته وتړي نو بیا وغړی کم ځای شي نو په لار یې وغورځوئ داسې مونږ حیرسناک یو چې د حد نه قیمتي ځای ده خدای ته جلا دې وجاړه خدای ته ولوغړېږه خدای ته چغې ووه خدای ته خدایه زه ګناهګار یم تا په قرآن کې ویلي دي الله انتم الفقراء څنګه دی والله هو الغنی چې خدایا الله وی زه چاته محتاج نیم زه غنیم او ته فقیر او محتاج وایر الله ته چې خدایا تا قرآن کې ویلي دي الله ته غنی او زه فقیر او زه محتاج دا چې غي واخله چې الله خوشاله شي چې خوشاله شي څه بدل درکړي اور وګړي کړي خدای ته دغه میدان کې قیمتي میدان دی خدای قسم خلق جاړي بے وسه دي نشي دي دلته په پاکستان کې چې د چا ځړي کېږي جاړي غریبانان الله تعالی خو بس د قسمت خبره ده او خدای دا ټول بوزي ځکه غریب خدای غریب نه دی زوتک فقیران یو قسم په خدای کا خدای فقیر دی موتا کا بے وسه یو قسم په الله چې الله بے وسه نه لري الله سره ارسشتا بوبري دي فکر مکاو الله ته وجاړه سلګي واخ دیتا او خدای ته ورغړېګه په دغه میدان کې پنور وته ودرېګه خدای ته چغې وا ته ګوره چې د خدای مهرباني در باندې راځي او کده راځي نو سوال چل غواړي د مارو و بچاړه خدای د خدای حمد درود شریف مخ کې روستو بیا ته ګوره چې خدای پاکي قبلې او کنه او مړه مونږ خو ګناګار یو د ګناګار به قبلې ان شاء الله ولودي
چې کوم ګناهګار نه دی او پاک دی هغه خاصه جنت ته روان دی. مونږ غریبانان، مونږ ګناهګار، مونږ بے کسه، مونږ بے سوکا، مونږ د ګناه په خټو لړلی یو. نو مونږ ځکه خپل رب ته چغه وو چې خدایا مونږ د ګناه نه پاک کړه، زمونږ مل شه. چې خدای ته چغه وي هغه څوک وي چې هغه الله ته محتاج دی، چې کوم ځان حاجتمن نه ګڼي او کبرجري خدای ته چغه نه وي. مونږ کبر نه کو، د کبر نه خدای توبه. مونږ فقیران یو، مونږ جزان. مالک ابن دینار وی په دغه کال زم خدای حج ته بوتلم، وی چې حج لاړم بیت الله شریف او مزدلفه او مینا ارسمه کړل او واپس مینا لرالم. وی چې مینا لرالم او جمرات می وښتل، وی چې میو قتل نو یو ځای کې خلک راغونډي او داسې د دنیا راغونډه او چغې و یو جا. یاره ما وی دا ارڅوک د خدای نیک بندر هغه دعا کوي او دا خلک په امین وي او لګیا دي خلک امین 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 او جاړ. وی زه ورغلم چې راشه ارڅوک د خدای نیک بندر خو دا خلک وته راغونډي او جړا کوي. وی چې زه څنګه ورغلم او مې قتل چې څوک دی هغه شل دی. الله خدای را رسول دا ما سره چې ناصب بشریان ته پوښتنه وکړه بیت الله ته خدای رسول دی کنه رسول دی محمد دا خدای کار دی الله رسول وجاړه خدای ته د شپې پاسه. خدای وې زه غریب امتنه، زه فقیر امتنه، زه رنځور ام نشم ته رنځور خو نه کنه خو کې طاقت خدا شه. خدا زړه نه زړه نه خدای ته چغه ته ګوره چې خدای دې بوزي او کده نه بوزي. شل دې چې مې وکتلو هو شل قرار رسیدل او شل جاړي دعا کوي او خلک په امین وي او شل سوي. یا الله اے پروردگار زه خو پډېره بې وسه تعالی را لمستا کور لال خلک پسور لور علل په خانو پاسونو او زه په توخې دور علم خلک پسور علل ز پنور علل خلک پخپور علل او زه په توخې دو الله را علم او ځان مستا کور لره ورسو مالدار مرال زاجز غریب دل الله را علم استاد کور نه تاو شم پروردگارا او چغه مې د توال خو مې نه لیدې. آی هاي ما خو نه لیدې. نو صفا مروه ته لاړم په تو خېدو پاغه غرونو کې در پسې وګرځید او د خپل یو سوچ در پسې مې الته مې او منډې واله او چکر مې واله الله. نو بیا ما وراشه د خپل رب او د خدای رب نه مراد د خدای رحمتونه راشه دې دشت ته لاړ شه کله خپل معشوقال ته وینم د خپل معشوق او محبوب. نو عرفات کې مې را پسې چغې واله نو کارو نشو پروردگار ما خو نه لیدې. نو په مزدلفه کې مې را پسې پشپه کې چغې واله نو په لارو کې چغې نو په دشتو کې په ځنګلونو کې نو په عرفات کې د خلکو سره په مزدلفه کې پروردگار ما خو خپل چغې واله رب زما دغه وسو زه خو ډېر بې کسه عاجز یم فقیر یم اوس رالما او ستا دشمن باندې مې لاس یخ کا ستا دشمن مې مویشت چې ته خوشاله شې خدای بیت الله نه تو شم چې ته خوشاله شې زمزم مې اوس کا الله او صفا مروه کې منډې او دا ارس چې ته خوشاله شې پروردگار. اوس الله خلق لګیا دي او ګډان لاله قرباني کوي ما سره سدي ز پس قرباني وکړه سو او خان را پر دی قربانی کم رب ما سره پیسې کم دي زه د کم دی نه او حلال کم. څوک لګیا دي غوښه پرې کوي زه سب کم غوښه پرې کم. څوک لګیا دي چاړه راکاږي په ګډانو په چېلو ما سره سدي پروردگارا زه خو پتو خېدو تعالی را لمه ما سره خو نه پیسې شته نه ګډ شته نه چیلېشتا نه اوخشتا نه ز سکول شمه. نو خلکو خو قرباني ورکړه زبس قرباني ورکړه خو الله یو قرباني ز ورکوم خلکو د ګډانو چیلو او خانو قرباني ورکړه الله ز تا ته د خپل وجود قرباني درکوم. آی هاي دې ته مینا خلکو د ګډانو قرباني ورکړه د چیلو قربانی دو خانه ورکړه هغه قربان کړ چې تر دې شي ما سره اس نشتا الله زه د خپل ځل قربانی دلته په دې مینا کې ورکوم چې څنګه ابراهیم علیه السلام خپل بچی را پرزول او د خپل بچی قربانی ورکړي
خو تا ولا په ګډ بدله کړه دا هغه سنت یم دی کوم الله زه د خپل ځان قرباني ورکوم الله زما شل غریب مسکین دا قرباني په خپل دربار کې قبوله کړي الله او شل یو چغه والو په ځمکه پرې وساته و داسې خلک د خدای دربار راغلي دی خدای ته چغې والي دي موږ الته ایسی نه بارل اوسم ډېر خلک زمانونو غوري حج لاړ شي بیت الله کې پراتی ایسی ګانو ته او دا غنه نه جمرات الرازی ولي ځان ز سخت نه ورکړي او څوک پازیزیا کې په خپل بلډینګانو کې پراتی او ایسی ګانو ته پراتی او جمرات او شیطانانو راشي بیا دي مکه او جاوه خدای خولې ځان نو بیا او کړه وې ځان د خپل وجود قرباني ورکې الله کم خوراکو کې ډېر خوراکونه مکه زاریو کې خدای ته خو ضرور پینځر ودی دي د حج اصل کما فلسفه ده نو هغه فلسفه را لاندې کې صحابه حضور پاک مبارک ته فرمایي ومنا کې انا الا نبني لك د الله رسول دلته دل یو ځای نه جوړ خیمه خو ګرمه کنه هغه زمانہ کې پکې پکې مکه نو او خیمه ګرمه یو آبادی دل نه جوړ چې تعالی سورې در ویلانا مینا مناخ من سبقا مینا کې د آدم علی السلام نه عیسی علی السلام پورې څومره پیغمبران او د اغوی چې کوم امتیان نیکان تیر شوی دي د اغوی عارضی قیامګاه و صرف په اوخ براتل بیا بدتن زما بم دغه سي د مخکولی مبارک نیازبین پیغمبر په الله ګران پیغمبر د الله محبوب نبی په خیمه کې پروت دی خولېته به او زمون خلک په بلډینګانو کې پراتی او د جمرات پوری بیا بلډینګ لره نمره خدای بلال شي زنانا او په مینا کې او په خیمو کې ناشتي او چې ته وته وې لکه زنانا یره به ماته اختیار واغښت زبول شیطانانو دا ګور شیطانان نه دي مون خلق وته وای دا جمرات سلی دي ما ولا شیطانان زول ولم اختیار مته واغښت الکه خزه خوري ځوانه ده په خپل د لاړ شي یره جی ګرمي ده چې ته مړ نشي هاي مړ نشي سکاوي می بوزا بیا را دي نه سیل دي بوتل خدای دې له بوتل چې الته بدل زرو په دکانونو کې ګرځي زر بالي او مارکیټ ته بدیو سامان بالي ټول ورځ د پای زنانه په مارکیټونو کې ګرځي سامانونه یو خدا درته چې ګوره الته په مارکیټ کې سامان د دې نه ګران زه خپل دا ټول ته دا ویم حج عمره مګرانه وې تاسو ګرانه کړه څوک ځان لا خریرونو لو خریونو لو بچو لو داشل مو دالم د دلته چې فصل کېږي نو الته پشپک سو په وسو کېږي نو ولې دا شي کوي حج مګرانه وي بس صرف حج کوي عمره کوي مختصر چې پاغه کم پیسې لګي او چې ته وای چې نه په 12 لک حج او د 2 لک خو سامان وړم نشي ځان ته ګرانه مراوړې دلتار سشتا بهترین تحفه زمزم دی بس بهترین تحفه زما د آقا او د محمود د کلی مبارکه کجوره ده د دې نه بهترین تحفه بل نشته او که بیا خامخا تحفه راوړي نو تسبیح راوړه چې خلک په ذکر وکړي ټوپه راوړه چې خلک په مونږ پیو کې کنه جانماز راوړه چې خلک ځان ته مخه ته واچي کنه بس بل شي کړو غړې باندې تک الکه دلته غړې چې پاغه یو غړې په پیسو دلته 15 کې ترماسونه له دلته په یو ترماس په پیسو دلته په سلورو 15 کې ټول کارخانه مارکیټ او ستا 4 هدا عمر دې ډکی او کپڑے والی الته کې کپڑے سلاله د خدای بنده په یو جوړه دلته سلور 15 جوړې کې وای نو خور لورګي لکای کنه نو ته مارکیټ ته تلې چې ګیله مروړه تاسو مکو او بیا د دې نو ظلم کوي بیا الته بیا په دغه کې ظلم کوي په ایرپورټ کې دوکې کوي هغه خلکو سره دوکه ګناه ده هغه خو مخصوص وزن پرې زیات نه پرې سوداګان علماء نیت د سودا مکه بس صفا وایا چې ګورې ز نشم زه خو په خپل کې دار شم الحمدلله خدای مې دې بودی سره ستاسو
بس دغه کجوري او زمزم نور قصې پسې نه کولې شم نشم راوړی خبر خلاص ده بس کجوري ملا وساغه چې سم څومره لګي هغه نه شروع او دا چې سبي خبر خلاص نو حج مکرانه الله د رضا د پر الله شه صرف الله راضي کې او څوک چې دل تراشي روړه نن سبا بل رواج ده په ایرپورټ کې ځان نه کسان بوتلی او ویډیو کیمرې منګم تی نخلاصي ګسړیا زه خو چې راشم چاتال نه وایم خو بیا چې راشم ټول پښتاني چې موویني او بل جوړ کې کیمرې برو باسي څوک براته وي تاسو سره تصویرو باسم یې لکه د خدای ظالمان ته مې توبه وسته بیا په غم مواړو نه مې پریږي نه دومره را لو باسي چې زه کور ته را رسېدل زمانه مخکې د ما تصویرونه را رسېدل دا خلک ځان په زور وځل او چې دل تراشي نو صاحب خیرات کوم څوک به می خالالي هغه نه ټلیفون کوي بچي می خاوت مضبوطه می لاس دیګه شل دیګه د خدای بنده په دې خدای د دوی عمره کې خیرات خري د خیرات تمام څوک نه منې کو خدا سے مکو ادا دعا د قبل ذو زیر خدای ته پکې دعا وکا اے اخیری خبره ده تو کوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمره دا وره رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره جیلب سمنځ وسره الله او بیا وتسوي او خیانا اے زمار ورکه لا تنسانا فی دعائک په دعا کې مونږ ير نه کېګور پیغمبر مبارک خپل مستجاب الدعوات ته خلق واغته وی دعا قران وی قران چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما یسو غټه ګونو کې په ځان ظلم وکي او بیا خدای نه بخنه غواړي او حضور پاک لرا شي غول د خدای نه بخنه غواړي الله به هم بخي او رحم هغه پیغمبر چې مستجاب الدعوات تا قران وی تو اته غواړي هغه د عمر نه دعا او جیله به مسره کوي او ته ورور کې ګورې مونږ په دعا کې ير نه کې دا مونږ ته خی چې زغوالم د عمر نه نو تخم خامخا چې څوک حج لذي او عمره لذي نو دعا ته او چې څوک حج عمره لذي دا وتوایا ورورې مونږ په دعا کې ير نه کې مونږ په دعا کې ير نه دا وتوایا او هغه دعا دا قبلې دو زید او دا باندې چې دا امیر روان دی ګر خړل روان دی زه کومولې نه د پیغمبر نه تلوینه ګر خړل روان دی او غریب روان دی مړه دا وابه د ارچا چې خدای خبره هغه ته ما تعالی ته دعا کاوه زما سلام زما په خپل مبارک پیغمبر و صحابه دا یو بل طویل دي چې مړه کېدل وا وی چې لاړ کې زما په حضور پاک سلام و الله خو ردی دې نم د فرشتو په ذریعہ حضور پاک ته سلام رسي دا سی وته خانو تب اوسکه ما تعالی تخلق وای یا رجی ما ته خود دنیا خلق ور دواګان وی ما ته خو زیات نری او ټیک ده الله تعالی سوچت کوایا یا الله چې زرات لما ترې رو خلق ور دواګان وی هغه خلق ته معلوم دی الله دواګان ته ته معلوم دی خدای ته د یادولو څه ضرورت دی تا ته خدای در یادولو اجت نشته تا ته خلق معلوم دی دعا خدای چې چاره تر دعا ویلې دي او کومه غوښته تا ته معلوم دی خدای ولا قبول خیر خلاص او چې رسول الله مبارک ته مخامخ خدريږي او څوک درته یادې په نمونه والا او نه یاد نو الله ته وای الله ته الله ډیرو خلق ماته د رسول الله مبارک سلام ویلې ما نه خو ير دی الله او تا نه خو ير نه دي السلام ته دلته ما په مخ کې ورور بدا آسان شعر او دام کوا الته دعا کوا خلقو ته ما یو سړی موږ سره په حج کې مرګرو نو ملکا چا چې دعاګانې غوښتي ملکونه مونږو لګولو دوا خلقو لکاو پای سړی په دې کې شومې وورا چې بل مسلمان لري دوا وکړه د پیغمبر مبارک وینا ده داغه د پاره غایبانه دعا د مسلمان خدای قبلې اغلب هم خدای قبول کی او دا اغي برابر دوا به تعالی خدای قبول داغه د برکت نه کم وخت استا قبلې الکه زه خو چې کله تلم خدای مې دی بوزي نو خپل مقتدیان او بیا بالخصوص د جمعې مقتدیان ټول له دعاګانې غوړي دا د حقیقت اوسم چې دپا دغه کې او په رمضان کې نو چې کله هم د رسول الله مبارک سلام کلم ير و بیا له او چې کله د حضور پاک سلام لته ما نو ما دا ویلي اذا الله رسوله زما چې څومره د جمعې مقتدیان
شاګردانم یادوم دوستانم یادوم او د جمعې خصوصي مقتدیان د هغوی ضرب تا ته سلام زمو یادوم نو زما خوښ یې په ما ګران یې ولې زه در باندې ګران یم د کم ځای نه ده خلک ما لمانځله راځي هغه د پېښور نه او د خیبر نه او د صوابۍ نه د یو ځای بل ځای نه دا دنیا خلک راځي موږ له نو دا خو مینه ده که نه نو چې ما سره مینه کوي نو زه بې غیرته نه یم ښه زه مینه کوم د غیرت بدل به په غیرت ورکړي نو زه مینه کوم محبت کوم نو زما به څه مینه زما دغه مینې چې هلته راله دعا وغواړم او هلته په رسول الله مبارک درته سلام ووایم او خدای مې دې بودي تاسو هم خدای بودي الله نه به سوال کوي که نه ما ته خلک وایي وایم بس د خدای نه غواړم نو خدای نه مونږ هم غواړو ظاهري اسباب نه الله نه به سوال او به غواړو زه به م غواړم تاسو به م غواړئ نو خدای دې حجونو نه م بودي او خدای دې عمرو نه بودي ثواب خو به دې وشي که زما وروڼو دا د حج د داخلو ورځې دي مهرباني وکړئ چې په چا هم حج فرض دی نو حج د داخلې وکړئ او لاړ شئ دې ته مه ګورئ چې کال نه به لاړ شم نو د چا مجبوري وي مثلا بیمار وي وته یا په خپله ناجوړه یا بیماري نو هغه بېله خبره ده خو چې څه شرعي عذر نه نو بیا مهرباني وکړئ وکړئ داخلې اوس هم لا بعضې پرایویټ ملګرو سره ځای نه خالي شته نو هغه داخلې وکړئ او لاړ شئ حج لا او پیسې د یو خبره تاسو تاخیري بله مه کوم زمونږ باباجي به وي حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي دا به هغه فرمایل بار بار ته مې اورېدلي دي چې څوک حج او په عمره پیسې ولګوي د الله د رضا دپاره دې به خدای غریب کوي نه د هغې بدل به وله خدای ورکوي ځکه الله دپاره یې دا پیسې ولګوي الله دې مونږ تاسو ټول بوځي الله نه به سوال کوو خدای م ټول بوځی کا او خدای دې زمونږ د ټولو هغې کې نصیب پیدا کړي او چې څومره دعاګانې تاسو کړي دي ما کړي دي نورو مسلمانانو کړي دي الله یې زمونږ ستاسو دپاره قبول کړي ښه د شیدو د کندي د عبدالله اکبر دی والده صاحب وفات شوې وه هغه ورځ باندې زه خو نو ما کوړي ته تللی وم او چې بیا رالم داسې خلک را روان وو خو ما یې څوک بی نو عبدالله اکبر دی غلام اکبر دی دا خو مور یې وفات شوې وه نیکه ښځه وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د جمعې مبارکه ورځ د ګورې خدای پاک دعا قبلوي ډېره نیکه ښځه وه ما ته پته وه او ایماندار ښځه نو خدای پاک دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټولو وارثانو دې خدای صبر ورکړي دا جون کلی د مسلم خان روندار وفات شوی ده الله دې وبخي د شیرین خان کلی حاجي شیرین صاحب د فقیر ګل خور وفات شوی ده الله پاک دې وبخي د بره خټ ده لالزاده خور وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي د ممندو ده مصباح الحق مور وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي د عثمانزو د محمد ولی ترور وفات شوی ده الله دې وبخي دا چې څومره دعاګانې غوښتې دي د مړو دپاره دعا وکړئ ښه دا چې څومره مردګان دي الله ټول وبخي الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د غلام اکبر صاحب دی عبدالله اکبر صاحب دی والدې تم د زړه د اخلاص نه دعا وکړي چې هغه هم خدای وبخي الله وارثانو له صبر ورکړي موږ نه الله راضي شي خدای ته زمونږ نه راضي شي او الله د فتنو آفتونو امن کې وساتي الله چې څومره ملګري د لرې لرې ځای نه زمونږ د جومات ته راځي خدای په یو یو قدم اجر ورکړي خدای موږ ته حاجتمن یو ته موږ ته حاجتمن نه الله زمونږ حاجتونه پوره کړي خدای د فتنو نه مو ساتي د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرونو نه مو ساتي او د دنیا او آخرت د غمونو نه مو ساتي د رحم معامله را سره الله وکړي خدای د خپل قهر او د غضب نه په امن کې وساتي د چا چې بچی نه الله اولاد ولا ورکړي د بعض دوستانو نارینه اولاد نشته د اخلاص نه دوه کې الله نارینه اولاد ورکړي او خدای بعض کسان بیماران دي په کورونو کې دي چټونو کې خلکو دعاګانې غوښتلې الله دې دعاګانې قبول کړي تر ناراضي شي او اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب